اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. اتم سپارہ سورة اعراف داغی ابتدا. وعلى الأعراف رجال، د جنت او د جهنم په وسط کې یو موضع دی چې اعراف ته ویل شي. نو د اعراف او د اهل الاعراف ذکر د صورت کې کیږي. تمام صورت مسما شه په اعراف سره، تسمیه د کل ده باسم الجزء. ترتیب عثمانی د دې صورت قوم او ترتیب نزولی 9 نازل دے رسول سورة صادنا. ربط دما سبق سرا فدی ٹکڑک دی چی ان ربک سریع العقاب، جلد ورکون کے دا عذاب دی ندی دنیا کے ہم عذاب ورکی. ندی صورت کی تفصیل دا سریع العقاب دے فذکر دا قصی دا عادیانو دا سمودیانو دا اصحاب مدین او دا قوم دا مؤتفقات او دا فرعون. نو دا تفصیل دا سریع العقاب. دارنگی ما سبق کی سورت انعام کی اولا حصہ لگے دلیوا پا رد شرک عقیدوی باندے چی پاک اثبات دا توحید، او دویمہ حصہ پا رد شرک عملی باندے. او دی صورت کے ذکر دا 12 فرق دا 12 فرقو بیان دے چی آغی منکرینو دا دغا توحیدنا، قوم دا نوح علیہ السلام، عادیان، سمودیان، قوم لوط علیہ السلام، قوم شعیب علیہ السلام، قوم فرعون، قوم یعکفون علی اصنام لهم، او قوم مبدلین لحکم اللہ، او اصحاب السبت. دارنگی ما سبق کی طریقہ دا تعلیم کی نبی علیہ السلام تدا تعلیم خود لے شو چی قل اغیر اللہ یبغیکم الہا. دی صورت کی پایت نمبر 140 کی دغا طرز و طریق دا تعلیم دا موسیٰ علیہ السلام چی اغیر اللہ ابغیکم الہا. دارنگی ما سبق کے امر راغلیو پا ایفا بالکیل باندے وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. او دی صورت کی عذاب دے دمل لم یوفِ بالکیل چی قوم دا شعیب علیہ السلام آیت نمبر 4 کی. تمام صورت مکی دی سوا دا اغاو آیتونونا چی دا آیت نمبر 103 پیتنا دا آیت نمبر 120 پوری. خلاصہ تمام صورت
بیان اصلاح المجوس و اصلاح بقیت اقوام العالم سمر منکرین چیزی راغی اصلاح دا تمام صورت منقسم دے حصتین ہوتا حصہ اولا دایت نمبر 450 پورے چھ ادعو ربکم تضرعا و خفیا او دویم حصہ دا آخرہ پورے نچوڑ و خلاصہ دا حصہ اولی نہدا دا موالات الشیطان او نچوڑ و خلاصہ دا حصہ ثانی رد پشرک عقیدوی وان دا حصہ ولنی مشتمل دا بثلاثت ابواب باب اول دایت نمبر 10 پوری چی قلیلا ما تشکرون رکو اول دا نچوڑو خلاصہ دا باب اول دا حصہ اولی اول دعوی دا مکی سورو دریم دعوی صداقت الکتاب نو پا ابتدا کی تصدیق الکتاب مع بیان العللین چه انذار دے و ذکرہ دا للمومنین او دارنگی امر دے پا اتباع الکتاب بن تخفیف اخروی او دنیوی للمنکرین دا دغ دعوی او ترغیب الى الانقیاد الف لام میم صاد والله اعلم بمراده کتاب انزل الیک اے هذا کتاب دا قرآن کریم کتاب انزل اسی کتاب چنازل کرشوی دے تعالی من اللہ بواسطت جبریل علیہ السلام فلا یکن پسندی فی صدرکا اے فی قلبکا پزرستا کے حرجن ضیقن تنگی منہ من الکتاب یا منہ من تبلیغہم حرج قرآن کریم کی پمانا دا اسم سرہم مستعمل دے گناہ سرہ لیسا علی الاعمى حرج پمانا دا شک سرہم راضی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا ان شکا پمانا دا دویق سرم راضی تنگی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج فی الدین من حرج من دویق دیدی کی حرج یا پمانا دا شک دے یا پمانا دا دویق سر پس ندی پزرستا کے حرجن دویقن منہو من تبلیغی تنگے گا پیمام یا ندی فی صدر کا شکن منہو چا انہو لیس من اللہ دا نبی علیہ السلام شکوک نو امت تعلیم انزلا دا فعل معلل بہیو گردے دا پعلتینو باندی من اللہ نازل کرشے تا تدا کتاب ولی دیر پارل تنظر بہین چوئر خلق پدے کتاب سرام و ذکرہ ولی ذکران دیر پارل چدا نصیحت و گردیگی للمومنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم قرآن کریم ولا تتبعوا من دون اللہ اولیاء لا تتبعوا من دون اللہ اولیاء دائی کریمہ آل حدیثو پرد تقلید کی پر رسائلوں کے پیش کر کہ تقلید ذکر ناروا دے چھ رب کریم فرمائی اتبعوا ما انزلا ولا تتبعوا من دون اللہ اولیاء ندا ائمہ چھ سوک دی ندا خو اللہ ندے من دون اللہ دی نو اتباع ناروا شوا رب کریم دلا تتبعوا امر کردی نو جواب په طریقینو باندې یو دا چې اهل حدیث په کل رسائلو کې فرق کوي په منځ د اتباع او د تقلید او بیا وایي چې موږ متبعین یو خو مقلدین نه یو نو دا خورت په ده باندې په موږ نه دی ځکه نفع په دې کې د اتباع راغلی د تقلید نه راغلی
او دویمه دا ده چې دنه دا تپوس پکار دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم الله دې که من دون الله دې نو دې به وایي چې من دون الله دې نو وایي د نبی علیہ السلام لا تتبعوا من دون الله اولیاء کې د دې اتباع وکړي که نه وکړي کوي کې دا هم لا تتبعوا من دون الله کې راغلی نه نوی هغه خو آیت کې راغلی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول پای خو امر شوی نو اولی الامر منکم باندې خو خله نه ماتېږي پاغي امر شوی کړي مراد خود من دون الله هغه دي چې باری تعالی راغی د اتباع امر نه کړي او تاسو ځان نه متبع جوړ کړي نو فقهاو د امت اتباع خو په تبع سبیل من اناب الیک امر شوی قلیلا ما تذکرون هغه چې تاسو پند خلې هغه ډیر لګ دی اے تذکرا قلیلا یا اشخاصا قلیلا نو مفعول مطلق بشیا او یا مفعول به هو کم من قريه کم خبری بمعنى التکسیر ډیر دا هل قریون اهلکنا مون هلاک کړي هغه لرا پس را بغه دی اهل قریه لرا باسنا عذابنا عذاب زمونږ بیاتن دشپه او هم قائلون یا دیبان قائلون نائمون عند القیلولا دیبان قیلولی پا خوبو دکیدن کیوں دلتا قائل دا قول نندے دا قیلولی ندے رابغ اور تباسنا بیاتن نشپی او هم قائلون یا دیبو دکیدن کیوں پا قیلولی سرا پدا سے حال دا غفلت او دا نوم کے بعذاب کرا دلتا پہ خور کی ہر کو جاخیل فم لگولی دی او ترجمه تناستن یو بیدین پکی پہ فم بانے ترجمه کولو اس بن شوید ما یورز ددائی فم کو لو کچھ دے سوائی اشاعتی دی پنج پیرین ندیدی کی لگیاو چی پس را بغیر تبا سنا عذاب زمان بیاتن نشپین او هم قائلون یا بدوی وین کیو دناتنو پا میلادنو کی دسی وقت کے با عذاب پیرا میں جاہل او سپوری تا تلادا پتا نشتا چه دا قائلون دا قیلولی ندیو که دا قول ندیو او بیدا شرح پا کی چا کردی دا چه دا وین کی دناتنو با پا میلادنو دا دوی تفسیر دیو خوشحال میزان سر چی که نماڑی رخ شرح ہوگا كل حزب بما لديهم فرحون زين لهم الشيطان اعمالا نو دا پرای د اکثرینو باندې دا د قیلولین ده د دیوجنا چې د باسنا بیاتن سره ولګي او کڅه عقل مفسرینو د قول ناخسته ده مراد د قول نه قائلین بالشرک دي دوی د شرک په اشاعت لګیاو چې دا و پراغه فما كان دعواهم من جاءهم باسنا پس نبو قول لدین دعواهم منا قولهم آغا وقت چرابغ دیل رباسنا عذاب زمونگا نبو قول لدی الا ان قالوا مگر دا چوئل بی انا کننا ظالمین فلا نسألن الذين ارسل الیهم خامخا بالتاکید منگ بپختنوکم دا هغه امتوننا ارسلا چلے گلے شوی رسول الیہم دیلرا ولنسألن خامخا بالتاکید منگبا تپوسک والمرسلین دلے گلے شو رسولنا عن تبلیغهم دا رسولنا با دا تبلیغ تپوسکو او دا ارسل الیہم اقوامنا با دا اطاعت تپوسکو او یادا چې د ارسل الیهم اقوامنا بد اطاعت تاسو کو خو واپس به مرسلینم او پختو چې تاسو اتباع شوی وکنه فلنقصن علیهم بعلم قاما بالتاکید نقصن نبینن ولنقرأن بیانو مونږ علیهم فدغا مرسل الیهم باندې احوال ددی بعلم ببیان
وما كنا غائبین ونهم غائبون خبرا عن تبلیغ الرسل و اجابت القوم منتپتدا والوزن وزن دا اعمال یوم ایذن پد غورزبان الحق هو الحق دا ثابت تی فمن ثقلت موازینه فسوک چی درانشی موازینه آغا موازین دا حسنات دا فاولئک هم المفلحون ومن خفت وغسوک چی سپکشی موازینه موازین دا حسنات دا فاولئک الذین خسروا انفسهم پس دا کسان نی چی تاوان رسول زانو لرام و اتیان دا عقوبت سرام بما کانو بی آیاتنا یظلمون دا پا سبب دا آغا چی وہ دی دنیا کے پیتنو زمانگوان یظلمونا یکفرونا انکار بیکم وزن ثابت شورز دا قیامت دا رد دی پا معتزلہ و بانو دا چی وزن دا سشی کیگی درے قول دی یو قول دارے چی وزن دا آغا عمل نامو کیگی کم کے چلی کل دا عمالو شوی نو دا اعتراض دی معتزلہ نکی چی اعمال خو اعراض دیو دا دی طول کے دینش حدیث دا عمر بن عاص مرفوعاً پیدال دی چی فتوضع السجلات فی کفا والبطاق فی کفا فتواشت السجلات وسقلت البطاق نحنوی تختید گناہونو ڈکے با انسان تو غڑولیش دا با دا تلی پا یو چابڑی کی خودلیش یو وڑو کے شان کاغذ بروڑلیش دا با بل کی خودلیش تواشت السجلات دا سجلات با دا اسمان پا خوابانے سے پا سرعت سرپور تلارش اور دا بطاقہ بخکا تلارش نو دے حدیث نا پتہ لگی چی صحائف دا اعمالو تلشی بعض مفسرین پا دے قول دویم قول پا دے کی دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث پیش کی اغوی زواد دا انسانانو دا تللیش دلیل دا غدا پارا حدیث دے مرفوعاً یوتا بالرجل الطویل الاکول الشرب فلا یزن جناح بعودتنا یو خورن کے سکن کے غٹ انسان براوستلیشی تول کے بکی خودلیشی کینولیشی خود دا وزن بدماشی دا وزر عمرم نوی نو دینا پتہ لگی چی دا انسان بتللیشی دا لکتیس تا نیتے اٹھک ورکا تیزی گی سن نو دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر روایت مرفوع کے مذکور دی دریم قول دا عبداللہ بن عباس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چھ مصور بشی حسنات پا صور حسن سرا او سیئات پا مصور شی پا صورت سیئ سرا دی تبخفل یو عمل یو صورت ورواغستلیش لکه گورا حادثو کی راضی چی دا قبر پغاڑا بساروے ولاڑوی لتبوئی پمارا سور تسو کے زستا قربانی ہوما نو قربانی کو یو عمل لے دا عرض نا اغال تا مصور شی پسکل لے نورانی صورت نو دا اعمال با مصور شی پسورت بیا با وطللے شی او دا چی باری تعالی کدا سوکوائی چی اعراض دی عقل کے نرازی دانت تللے کی گی نو جواب یوشو پدے چی سجلات تللے کی گی ازوات یا ذات الانسان ازوات یا دے دا با مصور شی پیو صورت سرا اب و تللیش او یا جواب ترکی با ترکی ورکا نما نما دا چی عرض دا پارا طول نشتا دا ہوا چی کم دا ہوا دا عین نا دا دا عرض نا دا دا دنیا خلقو دا غیر دا تللو آلات پیدا کری و پوندونو باندے ہوا پٹیر کیا چی دا دا عقلا عرض دا پارا طول پیداش باری تعالیٰ خو بیالوی ذات دے غب دا عمال و طول دا پارا سنگالی نہیں پیدا کری
بلدا شوبه چې دې ټول ته څه ضرورت دی چې باری تعالی په عالم دی ما كنا غایبین نو به ټول څه کوي. نو دغه ټول کې ورستو د علم نه څه مقاصد دي. یو مقصد الامتحان، دویم اظهار علامت السعادت والشقاوة، د سعادت او د شقاوت علامه ګرځيږي دا ټول. دریم اقامت الحجت علیهم چې به انکارونه کی. څلورم اعلام بان الله عادل، خلق تدافعی چې عادلم پسترګو ګوري. دریمه مسله دا ده چې دلته بعض خلکو کې معروفه دا ده چې ټول د هغې دنیا دا دی چې هغلته کومه تله سپکه لاړه شي سپکه شي نو دا نیکبخت وي، چې درنه شي نو دا بدبخت وي. یو قول داسې کېږي. ناوی دا تاویل داسې کی چې من ثقلت موازین السیئات وخفت موازین السیئات، نو موازین د حسنات نه یاد ہے. عبداللہ بن عباس سے قید دا لگی من ثقلت موازین الحسنات فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازین الحسنات، نو دا ګوره د دې دنیا د ټول پشان شو. ولغه حدیث کې چراله فتوجع السجلات فی کفا والبطاق فی کفا فتواشت السجلات وثقلت البطاق، نو خود دې دنیا د ټول پشان شکل. ولقد مکناکم فی الارض خامخا بالتحقیقا، ملکیت در کړه مونږ تاسو لپاره پزماګه کې او ګرځولې مونږ تاسو فیا پدېزمک ګرځولې مونږ تاسو لپاره پدېزمک کې معاش اسباب د عیشم. قلیلا ما تشکرون، دا ما زائد واخلا تشکرون قلیلا شکرا قلیلا، یا اشخاص قلیل شکر واس یا مفعول به شو یا مفعول مطلق شو. دې ځنا خوا تباب ثانی دې آیت نمبر 10 پوری چې فمن ظلم ممن افترى علی الله الكذب، پدې کې 15 امور دي. یو پکې واقعه د ابلیس دا او د آدم علی السلام. ذکر د لفظ د یا بنی آدم پکې 4 مرات راغلي، او هر ځل چې یا بنی آدم ته ندا کیږي نو یو مقصد وي پکې. اول ځل چې یا بنی آدم راځي، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، نو دلته دا ندا دته د پاره د تذکیر د نعمت تا. دویم کرتے ورته یا بنی آدم امر راضی، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اغلتا د پاره د تحذیر دا من اتباع الشیطان. دریم ځل ورته ندا کیږي یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، دلته د پاره د رد پر رسومات د جاهلیت. څلورم ځل ورته ندا کیږي یا بنی آدم انما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، دا د ترغیب د پاره دا الی اتباع القرآن والرسول صلی الله علیه وسلم. هغه نه بعد بیا ذکر د تحریمات الہیه و دی، او پایت نمبر 15 کې بشارت او 16 کې تخفیف اخروی تفصیلی بیا باب خلاصي. ولقد خلقناکم ثم صورناکم، دا واقعا بار بار تیر شوی دا بس غوږ کېږدی. خامخا بالتحقیق پیدا کړي وي موږ تاسې د آدم علیه السلام، ثم صورناکم بیا مصور که موږ تاسې، یا خلقناکم من آدم و من تراب، بیا صورت در که موږ تاسې ته ښکلې صورت. نو دلته دا کوم خطاب چې کېږي دا اشاره آدم علیه السلام ته. خلقناکم ثم صورناکم، نو آدم علیہ السلام ته صورت ورکړې. ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، نشو دې د ساجدینو نام. ربی کریم فرمائی ابلیس لعنتا،
ما منعک ایو شین منعک سشی منعک تعالی د سجدین الله تسجد دا چې تا سجده و نکړه او چالم زائد قصده ده ما منعک من ان تسجد د دینه چې ته سجده وکړه اذ امرتک بالسجود کم اصولیین چې وایي چې امر د پاره د وجوب ده هدایت دلیل ده ما منعک ان تسجد اذ امرتک امر د وجوب د پاره او ځکه قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ندا قیاس اقترانی د شکل اولی پیش کړ لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين صغرى القياس كل ما هو مخلوق من نار افضل من مخلوق بالطين واذا افضل من آدم نتیجه روزی علامہ بیزاوی دا ذکر کئی پا دے زیبان نہیں ویدہ ہر سیز دا پارا سلور عللوی علت فاعلی وی علت غائی وی علت سوری وی او علت مادی وی ابلیس لعن علت مادی تو قتل دا آدم علیہ السلام او درې علل چې علل سوری علت سوری او غائی او فاعلی واغی تیونه قتل دوکش مادی تیو قتل چې خلقته من طین نو ماده خو د خټې نه و په دې وجه ځان ته فضیلت په ورک وای کده سوچ کړي وی علت سوری د آدم علیہ السلام ته چې په دې آیت کې شرافت ښکار کیږي چې نفخت فیه من روحی نو د عزت کړي کده سوچ کړي وی علت فاعلی د آدم علیہ السلام ته چې چا جوړ کړي دی او دې آیت ته سوچ کړي وی چې خلقت بیدیا نو تعظیم وی کړي او کده سوچ کړي وی علت غید آدم علیہ السلام ته چې معلم د ملائکه وګرځيږي وعلم آدم الاسماء كلها نو د تعظیم کړي خدا علت غائی علت فاعلی علت سوری ته ونه کتل علت مادی ته وکتل د باچا تخت سمرا قدرمنو معزز وی وکته علت مادی ته وګوري نو کې دې چې د پولی او کمزوري ونه نه جوړي بیا به ست تعظیم وکړي قال فاهبط منها اے من سورة الملائکہ یا منها من السماء یا منها من الجنہ فما یکون لکا نو جائز تا تان تتکبر فیہا پر سورت د ملائکو کی تاکبر کر یا دی جنت فاخرج من سورة الملائکہ یا من الارض انکا من الصاغرین الزلیلین ابلیس وینظرنی محلت را کمال رام الى يوم يبعثون من القبور قال انك من المنظرين قال فبما غويتني بسبب هغه چې سرکشه کتا مال راو گمراه دي کمال راو خاما خابت تاکب زبکینم لهم دی بنی ادم پارام پس صراطک المستقیم پلا رستا مستقیمه کی زب په مستقیم لار کې وتا ناستما ګور دې ته سوچ پکار دی ښا خلق پدې ګمان دي چې ګینه ابلیس ټول خلق پدې تبا کړ چې په زنا یې اختکړو پغلا یې اختکړو نه زنا صراط مستقیم دی او نه غلا صراط مستقیم دی او نه د دنیا شراب خورین او بدعملی صراط مستقیم دی نه خو صراط مستقیم دی نه او د قسم خوړلې چې زب په صراط مستقیم وته ناشته نو کوم ځکه خلق گمراه کړه صراط مستقیم نوم د اسلام او د عقیده دی او ترجمه څنګه دا صراط مستقیم دی په دې کې ورته ناشته د انسان په شکل گمراه کوي مدرسه صراط مستقیم دی په دې کې ورته ناشته خلق گمراه کوي
تبلیغ صراط مستقیم دے پدې کې وتناست خلق گمراه کوي قسم خور لزب په صراط مستقیم کې ناس دي مو نو دا کوم عقیده د اسلام او د نجات د لار چې دا پدې کې ناس دي شپږ دیر شتي د سلاري جوړی کړي دی او شپږ دیر شدا سے جوړ کړي دعا ویته جوړیږي دا دعا وی طرفونو باندې خلق په گمراه کوي هغه د شیطان وسوسې دی خو چې یو ځل د دې لارې نه ورچپ کینو به پیغام اخري کوي ثم لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم بیا بیتا کې دراتلبکم نو لرم من بین ایدیهم د مخد دینا یعنی من قبل الاخره ورتبوایم چې جنت او حساب او اور نشته میزان نشته ومن خلفهم درستر دینه چې عمر د دنیا دی او تبوایم لا تفنیدان ختمیږي وعن ایمانهم خیرقنا برازم چې حسنات دی ریاب ورته پکې چون وعن شمائلهم چې پړقنا برازم چې بد اعمال دی لذاتو کې به اختکم دا تعویلونه او چا سلور جهات ظاهریات کړ چې دا ټول د تور کړی شوی دي سلور اړه دی راضی امام فخر الدین رازی په دې زبانه لیکي چې فرشتو او جړل چې الله ابلیس ته د آدم علی السلام په اولاد څلور اړه کنټرول ورکړ دا خو به ټول هلاک شي فرشتو ته القا او شوا چې جهتونه شپږ دي څلور نه دي څلور می ابلیس ته ورکړي دوه می آدم علی السلام ته ورکړي برا اړه ته لاندې اړه کلن دی اړه سجده لګولا او برا اړه معنا دعا غوښته نو دی بر شیطان نخلاص وی دې کې د شیطان کار نشته او کنه سجدې نه لګولې او دعا نه غوښتا نو شیطان کنټرول کې برازي نو څلور اړخ جنی شیطان نیولیو او دا پنځم اړخ د دعا کې پنځپیره شیطان راغی هغه پکې کې ناسو دی اوس د دینه بند نو چې دا اړخ در باندې بند کو خصوصي د شیطان په خله کې واچولې دا خو د نجات لار و هغه انسی شیطان بند کړه ولا تجد اکثرهم شاکرین ربی کریم په غضب او جلال کې شوتا فرمایو اخرج منها من سورۃ الملائکہ او یا مخ کې فاهبط من الجنه فخرج من سورۃ الملائکہ دلته چې خروج راغې من الارض دزمکه نموزه پسې او فوق تزا بحر ته وشړ مذءوما فالکون ستا کې چې عیبدار شوی وي مدحور رټلې شوی نو مذعوم مغموم او ملوم عیبدار شوی او مدحور بعید من کل خیر رټلې شوی لمن قام قاغ سوک تبعا کا چې اتباع استوکل منهم دری بنی آدمونا لأملأن ذوی تاکید دک بکم جہنم منکم تاسو ټولو کفار انسیو جنیون اجمعین پغونډا بیا رب کریم آدم علیہ السلام تا فرمائی آدم اسکن انت و زوجک الجنہ فی الجنہ فکلا پسخوری من حیثو مکانی من حیثو شیطوما دکم زینہ چستاسو مرضیو خوخی ومن از دیکھے گئے حاضر شجران دا تاویلات ترشوی چی دا بوٹے رسشیو فتکونا فتسیرا من الظالمین اے من الدوارین انفسکوما یعنی بیا بشید ضرر رسون کنا زانون لرا فزان بظلمو کئی پس وسوسوان چولا دی دوارو تا شیطان و شیطان دیر پارا لیو زہرا چخکارا کی دی دوارو تما حغا عورت وریا چپٹ کلے شیوان ہوما ددینا پلی باز دنور سرا من سوآتهما بیان دما دے من عوراتهما وقالا ہوئی دی دوارو تا ابلیس مانا کمانا دے منا کرتا سو دوارا ربکما ربستاسیم انہاز الشجرت دا کل دیوننا مگر دیر پرنتو کونا چی شیبتا سی ملکین یا شیبتا سی دا خالدیننا ملکین معلمین دا خیر و شر پا جنت کیو یا با خالدین پا جنت کی شئی دا شجرت الخلد اخری دا وقاسمهما او قسم قرد ابلیس دی دوارو تا چی انی لکما لمن الناسحین دا خیر خواهانو نیم فدلہما بغرور پس را کسل شیطان دی لرا بغرور پٹگئی سرا دو کئی کلا فلما ذاقا هر کل چی دی اتکلا شجرتا بدت نخکارش لهما سوآتهما وتفقا شروش دوارا
یخصفان یلزقان چی پیون کولی او پټولی علیہما پر عورات خپلون ورق الجنہ چاغا ورق د انذرو وناداهما ربهما علم منحکم آیا نو منکڑی ما تاسو دواران تلکم الشجرہ دا اکل دغی اوننا وعلم اقل لکم آیا نوی لما تاسو تچن شیطان لکم عدو مبینا قالا دی دوارو پزاری دعاو کلچ ربنا رب زمو ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم ترحمنا لنكونن من الخاسرین دا دعایو عبداللہ بن عباس سے فتلقا آدم من ربی کلمات اجتہاد کڑے دے چھ دی صورت کے دا الفاظ راغلین و اغا دا الفاظ وی و حدیث مرفوع عمر فاروق سے پیدال لے چھ اغا الفاظ دو چھ اللہم بحق محمد الا غفرت لی اغاو تطبیق سگران نہ دے رستمی دا یو شبہ چولی دا پخل کو باندے چھ حدیث دا توسل دا آدم علیہ السلام پا نبی علیہ السلام چھ دا عمر فاروق سے پروایت سر مروی دے دا حاکم پا مستدرک کی دا مردود دے ویزکا چھ مخالف للقرآن دے قرآن کریم ویلی چھ دا الفاظ دی وغویلی چھ دا الفاظ دی قرآن کریم دا فتلقا آدم من ربی کلمات کے کل ویلی دی چھ دا الفاظ تلقی شوی او کل ویلی چھ بخن اور تپدی الفاظ باندے شوی دا خو ساکت دے دا دینا دا غوق سرا 300 کال آدم علیہ السلام جڑاگانے کری 300 کال کے سلزل حج تراغلی دے زارئی کری دعا نہ قبول شوی دا 300 کال دا ربنا ظلمناوی سبلا دعائی نہ کوئی دا خود آغی توازو ذکر کئی چی آغی دا الفاظ پلا زانتا منسوک کر چی دا ظلم منگ پس ارزان کر دے تانوی کر فتلقا آدم ربی کلمات نہ ساکت تے دا عبداللہ بن عباس اجتہاد دے چی دا الفاظو چار کل دا دا قول شو او آغا قول مرفوع دے نو تعارض دا حدیث مرفوعا دا قرآن سر نہ دے تعارض دا عبداللہ بن عباس دا اجتہاداتو دا عمر فاروق دا مرفوع حدیث سر دے نو صحیح خبر خلکو تو کہ جوز دلتا مرفوع مقابل دا موقف کی راغے نو کم منل پکار او مونگا تطبیق کول تا مقابل نشترے ربنا ظلمنا داد الفاظ یویل ان لم تغفر لنا وترحمنا بحق النبی المبعوث فی آخر الزمان بحق محمد ندا الفاظ دا دعا دی وغا طریقت الدعا دا دعا توسل خو بعینی الفاظ دا دعا تنوی طریقی دا دعا تویلیش رب اغفر لی بحق فلان دا بحق فلان خو دعا ندا کندا خو طریقہ دا دعا دا حدیث کی طریقہ دا دعا ذکر دا قرآن کریم کے الفاظ الدعا ذکر قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو رب کریم تا فرمائے کچھ شئی بعض استاسے دا بعض دا پارے یہ با دشمنی کون کہیں دی سرطاوس و مرغو وغیرہ بعض اشیاء کسکرے شیو استاسو دا پارا پدیزمکا کہ مستقرن زیر قراری و متاعن او عیش و معاش الہین چحین دا موت ربی کریم تا فرمائی فیہا پدیزمکا کی تحیونا تعیشونا تاسوبا عیش کوئی و فیہا پدیزمکا کی تموتونا مریبا ومنها بیاد دیزمکنا تخرجونا تاسوبا استلے کیے گئے یوم القیام یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم اے بنی آدمو اول کرت ندارا لبنی آدمت اولاد دا آدم علیہ السلام او دا اول ندا چراغ لالی تذکیر النعمت یا بنی آدم نعمتنا رایات کے قد انزلنا علیکم لباس انزلنا لتا مانا دا آتینا یا دا خلقنا سر پیدا کری مونگتا سے رب پارو در کری مونگتا سے تلباسا یو لباس آس لباس یواری چپٹی سوآتکم عوراتکم وریشام او درکڑے مونگتا سے دا پارا ریشام لباس دا زینت لباس قرآن کریم کی کل دا لبس نا قصل کی گئی دا التباس نا پمانا دا خلطیت باندے چلا تلبس الحق بالباطل او کل لباس پمانا دا سکون سروی و مسکن سروی وجعلنا اللیل لباسا
پرده پوخل. او کله لباس په معنا د عمل صالح سره وی لباس التقوا ذالک خیر لند راضی. او کله په معنا د ثياب سره هو هاذا لباسن ثيابن یواری چې پټي سواتکم اوراتکم وریشا او لباس د زینت. او چا معنا د ریشا په مالن و متاعا و آلات البيت سره کړی دا د کور سامانون. ولباس التقوى لباس التقوى ذالک ان دا لباس التقوى خیر غره د لباس د پومبي وغیرہ نام. مراد د لباس د تقوا نه بعض علما وایي چې لباس د جنگ دی چې مخفر دی او زغره ده او تقوا ورته ځکه وایي چې ساتون کې دی د توري د دشمن. او اکثر مفسرین وایي چې مراد دلته د لباس التقوا نه عبادات دي. تقوانا توحید دے, تقوانا عمل صالح دے, تقوانا حیا دا یا نظافت. ذالک من آیات اللہ من فضل اللہ آیات دلتا پمانا دا فضل لعلهم یذکرون پند واخلی. بیان ادا کی گی دا پارا دا تحذیر من موالات الشیطان. یا بنی آدم لا یفتننکم فتنہ کی دیوان چیتا سلر شیطان یعنی وجه نخوی تاثیر تاعت زمانہ کما خرج لک دیستلی و بویکم مورو پلاستا سی آدم علیہ السلام ہوا بی من الجن. او دا شیطان ینزعو چیستین یخلعو عنہما دا دے دوارنا لباسهما لباس دا دوارو چی لباس دا نورو یعنی سبب دے جوڑ شو دے دا پارا چورو خواہی دوارو تسواتهما عوراتهما. انہو دا ابلیس چلے یراکم گوری دیتا سی ہوا دے و قبیلو لخکر ددان جنود ددو من حیثو ددا سے زین لا ترونا چتا سن گوری دی لرام ذکستا سو قلوب چی دی مساکن دا دی جوڑ شوی دن نوجود کی در سرگرزی بیا دا دین دا امن و امان دا پارا دا نجات ذریعی نبی علیہ السلام خود لی دی حالت دا مجامعات کی اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا چه ارستلیشی بیدی تمون نخکاری. انا جعلنا الشیاطین اولیاء اعوان للذین لا یؤمنون. دا یو قسم پیغور دے پیغورا الک فلانے دا دشمن دے استاد نکسر ایسا کڑیو دسی بیزتی دا تکڑیو دا سخت پیغوری سڑے پزد کے راشی بیا غسڑی سر دشمنی کئی نو دے ورته د نیکه پیغور ورکچ ینزع عنهما لباسهما. تاسو څنګه موالات د شیطان سره کوي؟ واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علی آباءنا. او دا مشرکین چې کله کوي یو فاحشه لرام مراد تینا طواف عریانن دی چې دی به بربند طواف کول او یا وسیله و حام و بحیره و صاحبه ته حرام ویل. قالو دی بویل وجدنا من لکڑی پدی بانی آباءنا او باری تعالی امرنا بها بتحریمها یا بالتواف عریانا ورتوی ان اللہ لا یامر بالفحشاء فمعسیو باندی فتحریم دا محللات و امر نکی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون دا کار مکوی. قل امر ربی بالقسط بالعدل چی کلمہ دا توحید دا او امر کڑی پدی چاقیمو جواکم برابر کی یعنی استقبلو وجوہکم مخنا مقامخ کئی قبلی بطربان عند کل مسجد. مسجد مصدر میمی کا پمانا دا سجود سرا او ذکر دا سجدے مراد تے صلات ذکر دا جز مراد تے کل عند کل صلات ہر ماند کے وجوہ قل مقامخ کئی قبلی لرام یا مسجد ظرف مکان کا موضع دا سجود موضع دا سجود باہر مسجد کی. وَدْعُوهُ وَعْبُدُوهُ عبادت دا غزات کوئی پالکون ستاسی کئی چیئی مخلصین دلر پدن کے دریان خالق اعمال شرک ظاہری باطن او عملنا کما بدأکم تعودون عودا اعادہ بشی تاسی پورز دا قیامت کے فعود سرا دا سی بشے کما بدا لکچ دا بد اکڑیوکم ستاسی
اولی چې څنګه پیدا کړي وای بربند وای څوک در سره نو په دغه حال به بیا عود کړی شي. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله، او بد ای په یوم المیثاق کې چې څنګه وکړه یو ډله هدا ہدایت کړي باری تعالی غیلرا، یعنی معززی ګرځول دي په معرفت او په سعادت سره، او بل ډله حق ثابت شي پاغي دلالت ازل نه فیصله لري شي. او وجد اولی انهم ذکر چاوان دلالت فیصله شوی دی چې وي تخذ شیاطین اولیاء، دی نیولی شیاطین دوستان اربابان من دون الله، ادی ګمان کوي چې انهم مهتدون، ناغت پی علمنو انہم لئنہم. بیا یا بنی آدم تنیدا کیگی دا پار دا رد رسومات دا جاہلیت، دی بربند توافن کول. یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، ونی سی زینت فل برابر کی زینت فل عند کل مسجد عند کل صلاۃ، ہر مانزہ پٹیم کی اور ہر مسجد کی. ابن عباس سے فرمائے مراد زینتنا ستر العورت فی الطواف. دویم قول ابن عباس مراد زینتنا ستر العورت فی الصلاۃ. دریم قول دا اکثر مفسرین و دا ماوردی مراد تن تزین دے بے اجمل الثياب، فخیستہ جامو باندے زان خیستہ کول دی. بعضی مفسرین وی چوی داخل پدے کے درے جامی دی، ردا دا قمیص دے ازار دے، بعضی دو جامی اخلی ازار دے قمیص دے، بعضو زیادہ خستی دی چی امامہ ہم داخلہ کردی دا آغا ہم تزین دی، ناغم واخلے پمانزہ کے امامم پسر کئی. وکلو واشربو، بریلیانو یو مشرو زمانگ پیر سے مبارک دربار تراغلیو نو پکولی پسر، ایتا پٹکے ولی نا پسر پی خضو زینتکم عند کل مسجد و زما زینت پا پکول کے. یو درے تتونی گرم کا برابری ویخا یو انگریز بوئی اغا بنی کئی چولی اغا بوئی زما زینت پا دے کے دے، کالیجی بوئی زما زینت پا پتلون کے دے. نا با شریعت لباس مرادی کستا پا کول با مراد بے او شڑ دربار شراوی شڑنو بیا اغا بس رسالے بولی کلی باڑی پیر سب کافر شوی دے ادا شوی. اصل خبری نقل خبر نو چی دے پدری تتونو دا قرآن کریم پا غلط ترجمہ بانے ڈباولے ہو. وکلو واشربو، خوراک کوئی، واشربو اسکاک کوئی. نیا خو عام شو او یا دی پزان باندې بازی سیزونه غوخه حرامي کړی وی دا غینه خوراکونه کوي حلال لیدلتا، بازی شودی حرام کړیو په نساو باندې دا غینه سکل کوي. ولا تسرفوا لا تحرموا من الطيبات، طیبات ما حرام وي. یا لا تسرفوا اسراف ما کوي، اسراف قولی چې شرک ده. لا تشرکو، انه لا يحب المسرفين. مشرکین یا مسرفین متعدیین دا حلالنا حرام، دا خو تاویلات چا ظاہر بانی پریخے دے، موافق دا شان نزول خپل چې په قوم دا بنو عامر کے نازل. آغی بروٹی نخوڑلا الا قوتن، دیر لگا غوڑی بیم نخوڑل. بعض مومنانم دا تذکیر شروع نو آیت راغے کلو من اللحم والدسم واشربو من اللبن، البتہ لا تسرفو زیتے پکی مکوی انہو لا يحب المسرفین. یو مرفوع حدیث کی من دے شرح ولی دا غڑی را سختا ہو، منگو تاسو ټول پکی غرق.
بیا دا ترغیب و ترہیب کی علامہ منذری دا حدیث ذکر کړی. بی عائشہ صدیقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کوٹے تراغے دے روٹے خوڑا دا ورځ بیا رستو بیا راغے چگوری بے روٹے خوڑا. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل اما تعلمین ان الاکل فی اليوم مرتين من الاسراف وقال الله تعالی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. تا ته پته نه ده چې په ورځ کې دوه کرته خوراک اسراف ده او خدای تعالی فرمایي خوراک او اسکا کوي خو اسراف مه کوي، خدای تعالی مسرفین نه خو. نو اکل فی اليوم مرتين من الاسراف دا حدیث مرفوعه کې دا شرح راغل په ظاهری پرېخه. نو اصل خوراک دار چې یو ځل د ورځې وشي یو ځل د شپې وشي. په سبعی کې دا غدوه چې ورته ویاتنا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هذا نصب. دا سار چین هغه وخت کې نو 10 بجو ناشته چې کوم راځي دا بوا د غرمې روټۍ هم به نو بیا ما خستان کې روټۍ خوړلې کې. نو یو به د شپې شي یو به د ورځې شي. اکل فی اليوم مرتين اکل فی الليله مرتين. نو دا چې یو ځل د شپې شي یو ځل د ورځې شي نو د اسراف دې حدیث نه دا پته لګي. مرفوع حدیث کې د شرح شوی دی ولستور ته تلاوت کا او عمل ډیر ګران. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده ورته وای چا حرام کړی دی زینت د خدای تعالی چې لباس او جامې دي خاصتا پایامو د موسم د حج او د طواف کې چا حرام کړی دي. التي غزینت اخرج الله چرایستی باری تعالی لعباده بندگانو خپلتا نسنه رایستلی دی من النباتات دا نباتاتنا لکه پنبشوا او کتان شو یې رایستلی دی حیواناتنا لکه ورېخم شو وړی شوی یای رئیس تلیدی دا کنوزنا لکا زغر شوا. اخرجا من الکنوزی زغر اخرجا من الحیوانات سندس و صوف او اخرجا من النباتات اغا پنبشوا. نو چا دا حرم کری دی؟ قل من حرمت طیبات من الرزق حلالات من الرزق چا حرم کړي چې ځان نه وای. ورته وای هي دا طیبات للذین آمنوا د مؤمنانو د پاره دی په حیات الدنیا لیکن کفار شریک دی د سران د اشتراک د طبیعت د وجنا خدا خالصتا خاص یوم القیامه بغیر د شریک نه. دی دنیا کې جسا اشیاء پیدا دي د مؤمنانو ته پیدا دي. د اشتراک د طبیعت د کفارو نه طبیعت انسانی د مؤمن سره هغه هم پکې شریک شو. نهیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا مع شرکت الکفار خدا بیا خالصتا یوم القیامه للمؤمنین من غیر شریکنا. کذالک کما فصلنا هذا الحکم دغرنگ نفصل الآیات لقوم یعلمون. ورته انما حرم ربی الفواحش زنادا ما ظهر منها زنا الظاهرة وما بطن مخالت او زنا د سر او یارانه شو او چا فاحشه قولیه شرکیات ما ظهر منها وما بطن نفاق خسته او حرم کړی دی الاسم خاصتا شراب والبغي والظلم بغیر الحق بلا حق. یو شاعر وی شربت الاثم حتى دل عقلی كذاك الاثم تذهب بالعقول. نو مراد د اسم نا شراب. شربت الاثم حتى دل عقلی كذاك الاثم تذهب بالعقول. شراب چې کوم دی عقل بوزي. نو الاثم والخمر او حرام کړی دی پتا سین تو شرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا کتاب و حجت او حرام کړی دی پتا زبان ان تقول علی الله ما لا تعلمون ځان نا اقوالو
ولکل امت اجل وقت هلاک تخفیف راضی فاذا جاء اجلهم وقت هلاکهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون دا بی تاکید سلورم ذل ندا دا یا بنی آدم راضی دا سلورم کرتے ندا دا پار دا اتباع الکتاب والرسول صلی اللہ علیہ وسلم اے بنی آدم و اما یاتی النام اما کے داما زائد دے ان شرطی دے ان یاتی انک چر راشی بالتاکید تاستا رسول منکم ستاسنا چوی بشر چلولی پتا سو آیاتی فمن اتقا چاچزانو ساتا دا شرکنا واصلح عملہو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نو اتقا کی اتقا دا شرک عقیدوی ندا اصلحا کی زان ساتل دا شرک عملینا ریا نزان سات لکه عمل صالح دا عثمان ذو النورین پا شرح باندے اغا عمل طویل شی چی چاکی ریا نوی والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها عن آیاتنا اولئک اصحاب النار تکذیب بآیات اللہ معجزات کرامات داخل او کبر د منلو د هغین فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا دا باب ثالث دی محسی اولی نو تر ایت نمبر 450 پوری بیا دا خلاصی گی اغا حصہ ثانیہ شروع کی پدی کی خمسة امور بیان اولیش اول زجر دے دا مشرکینو تخویف اخروی تفصیلی آیت نمبر 42 کی بشارت مکالمات پا مابین دا اہل جنت و اہل نار کی و اعراف کی لوضاحت التبشیر والتنذیر رد پا عود دا عباد و بانی للدنیا ثانیاً اور رد پا آغا شفاعت باندی چه شرطین پکی نوی شفیع لر اذن او مشفع له لر ایمان نیت نشت دی فمن ازلم سوک دے دیر ظالم داغنا غٹ ظالم نشت ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بی آیات اللہ اولئک دا کسان ینالهم او برسی کی دیلر نصیبهم برخا دی من الکتاب داغا برخنا چی مکتوب دا پلوح محفوظ کی چی عبارت دا عمر ندے دا رزق ندے دا جل ندے او دی تورسی گی حتی اذا جاتهم رسولنا تردین چراش دی تاستاز زمونگا ملک الموت و عوان دا یتوفونا چی قبض دارواحو دی کئی قالو وائی بدا فرشتی دتا پا وقت قبض کی آئینا ما کنتم چرت لیاغا بوتان چی وی تاسی تدعونا من دون اللہ فیمنعونکم عنا چی اسمو زمون نخلاص کی دا مردگانو محتضرین بورتوائی دولو عنا ورکشوی آغی زموننا یعنی مشغول لی پزانو باندی داغا وقت کی بدی گویو کی پزانو باندی چاننم کانو کافرین باللہ و بالرسول قال اللہ لهم رب کریم و تفرمائی ادخلو دن نشی اورتا فی امم ما امم لافا پمانا دا مع سرا سرد جماعتنو مع امم قد خلد قد مدت و سلفت چی تیر شوی دی من قبلکم چی عبارت دی من الجن من کفار الجن و من کفار الانس فی النار نو دا فی النار دا ظرف شد ادخلو دا پارا ادخلو فی النار او تعدیت دا فعل پا حرفین متجانسین باندے خلاف دا بلاغت او دا فصاحت نو دلتا خو تعدیت راغے پا فی بانی دو کرتی ادخلو فی امم ادخلو فی النار نو جواب منگو کچی اول ذل دافا پا مانا دا معاصرہ ادخلو مع امم فی النار کم امت اسی امت قد خلت مدت و سلفت من قبلکم چی عبارت دے من کفار الجن والانس نو جملہ دا قد خلت پا محل دا جر کش صفت دا امم دا پارا اغا مضافلے دا معا کی گی تعلق تر ادخلو کلما دخلت امت لعنت اختام
هر کلا دخلت امتن چه دن نشی دی اورتا امتن یو اهل دین و جماعت لعنت اختا خیری بکی دیلر اختا هم مثل د دی هغه چې دن نشوی مخیر دینا دده هم مثل بیدینان چې مخ کې دن نشوی جهنم ته یو په لعنت وئی حتی اذا دارکو خا لعنت دا ثانیاً داخلی دن کی دا لعنت ضمیر امت تراجی دی دغه امت چې رستو دن نکړي شي دا لعنت وی اختا پام مثلا التي دخلت قبلها امخ چې دن نشي دی باغی باندې خیری بوته کوي اب قاده او مشران یو دا بسفاله او رستنی وی حتی اذا دارکو اذا اجتمعوا چې سره جمع شي فيها پر جهنم کې جميعا قالت اخراهم وای با اخرى د اممو چې دا رستو دن نشوی دا لئولاهم فی حق اولاهم لام پا مانا دا فاد حذف دا مضاف تے وای ولی اولاهم مانا فی حق اولاهم اولنو تب دا خبر نکی دا خبر باری تعالی تا کئی خو پا حق دا اولاهم اچھے اول ننوتی دا داغی پا حق کی باری تعالی تا دعا کئی دا رستو دن نکی دن کی جہنمیان وای بربنا هاولائی دا غرواساو مشران قادة ادولو دوی گمراه کړیو موږ لره د دین ستانه اسور کې دی لره عذاب ضعف من النار دو چن قال رب کریم فرمای دی لره لکل تنوین عوض د مضاف الیه لکل واحدنا هر یو تاسو د دین ضعفنا دا هر یو د پار عذاب دو چن دی ولکه الله تعالی لیکن تاسو پویږئ نه په عذاب د ډلی بلی باندې دا به یو بل نه پټ ساتي دوی ته به پته نه لګيږي باقي هر یو ته د عذاب بدو چند وي خدا قاده او عذاب د سفلو نه زیات دی دا نور نصوصونه ثابت دي سورۃ نحل کې دا مذکور دي چې الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسقون سورۃ عنکبوت کی راضی چی وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون بیا سورۃ نحل کی راضی چی ليحملوا اوزارهم كامل يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون ولیکن لا تعلمون سره پته لګی دی ته تاسو ته پته نه تاسو چې د خپل عذاب ته ګورئ نو وای بچیږي مونږ د دې قاده نه ډیر په عذاب کیو تاسو ته علم نه وی خو هغه ته یو څه عذاب زائد وی وقالت لهم لاخراهم وای بدا اولا اول چې د نشوی جهنم ته اول الامم شروع ساری وای با اخرى لرا اخرى الامم تا فما كان لكم علينا من فضل فسنشت تاسو لرا پمونږ باندې څه فضیلت فيقول الله لهم رب کریم و تفرمای فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون بسبب كسبكم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها آیات اللہ کے معجزات و کرامات داخل دی آغا کسان چی نسبت دروغ کئی معجزی و کرامت لرا او آیات منزل من اللہ لرا واستکبروا عنها عن الایمان بها عقیدہ کرامت تا نجوڑی او معجزی تا لا تفتح لهم ابواب السماء فرابن استلشی کلو بنکلیش دید پاران دروازے دا اسمان دا ماندار چې د دې اعمال چې کله اوچتیږي د قبول موضع ته بن رسیږي
نبش اخلاص ولدی لپاره یعنی لاعمالهم اعمال دی لپاره ابواب السما درف عمل لپاره یا چکل دی مرش روحونه واخستلیش لا تفتح لهم ابواب السما لرفع ارواحهما امر بوشی چدا سجن تبوزین علین تبین پریک دی ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط او دی بدن نشی جنت لرا ترسو چی دن نشی الجمل اوخا فی سم الخیاط پسوری دستنا کی خیاط ما یخاطو به پچا چی خیاطت کیگی خیاطی پی کیگی اغا آلہ مستنا دا خیاط و مخیط دوار اسم علی رازی لکا ایزار و معزر قناع و مقناع نو خیاط ما یخاطو به اکثرین داوی چی دا ستنا مراد دا و سم چی کم دے سورے داوی او جمل نا جمل معروف اخلی او چاویلی چی مراد دا جمل نا الحبل التي تشد به السفینہ دا غٹ کشتیگانو اغا غٹ پڑے دے چی آغا دن نشی پی سم الخیات مفسرین لکی دیتا تعلق بالمحال ویلیش دی و جنت تنزی تر سوچ دا عملوش نو جمل یا آغا غٹ پڑے چی سفینہ پی تڑلے کیگی کی بلوی سم وسم الخیات کے دن کېدل خو ممکن نه دي نو د دوی جنت ته دن کېدل به ممکن نه وي چا چې تکذیب بالآیات کړی وي او استکبار عن الایمان کړی وي وکذالک نجزی المجرمین جزاء مثل ذلک بار بار تیر شوی دی چې کذالک کاب مثلی دی صفت د مفعول مطلق مقدره دی نجزی المجرمین جزاء مثل ذلک دوی دا پارا با دا جہنم نا مہادن فراش وی او دا پاس دا دینا غواشن اغسطن دا اور بوی دا دی بسترا او بڑستن دوار با دا اور نوی یعنی پٹ بوی پا دیک غاشیه بوی اور با پٹ کڑی وی نیران تغشاهم وکذالک نجزی الظالمین المشرکین نو مجرمینو کے عملی بدکار شو او ظالمین چی کم دین عقیدوی شو بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها واتقوا اللہ حق تقاته واتقوا اللہ ما استطاعتم بانی بعض مفسرین مقید گرزولیو نو بعض وساوس وغیرہ اغا عفدی والذین آمنوا وعملوا الصالحات نمکلف کو منگو نفس الا وسعها موافق دا طاقت دا دالا نکلفو جملہ معترضہ دا پوسط کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات دا مبتدا دا اولئک دویم مبتدا دا اصحاب الجنہ خبر دا طول خبر دا والذین آمنوا دوی اہل الجنہ کم جنت فاہلکون دا دے جنت کی تجری من تحت الانہار دا حال شدا الجنتنا دیبا پدے جنت کے خالدونا ہمیشوی ونزعنا اخرجنا او اوبا سمنگا ما آغا غل و حسد فی صدورم کے پزنو دا دے کے دے ما چاگا عبارت دے من غل من عداوت فی الدنیا دین پتہ لگی چی گوری دا متقیان ندی دا پیران او دا اولیاء و نیکان دا طول گناہون نا پاک دی خو گوری عداوت نا ندی خواهی پخپلو کی مران دی سا لوی لوی خلق بوی خو یو شیخ بوی دا بل سر با پیو جزیہ مخالف دا فقہام پخپلو کی وران دی فرق دمرا دے چی
موتا غیر متقیان حسد کو د غیر سره لذاتیات، دا اولیام حسد کوي د غیر سره لدینیات، هغوی په یو دینی جزیه کې مخالفتی خو حسد تی وشي، دا مخالفت دومره زیات شي چې بس مرانی سره بیا، او مونږ چې حسد کوو ذاتیاتو دپاره خو بیا هم حسد خوراغی عداوت خوراغی کړه. اعلی د متقیانو علی المرتضی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما څومره لوی اشخاص په خپلو کې څومره عداوت را، نو دا اعتراض په بعض مشایخو سړی ته پیدا کیږي چې لکه ته ډېر لوی سړی را مخالفت د بل پیر صاحب سره ولې، نو دوی د هر څه نه پاک دي خو د عداوت نه نه دي پاک، ځکه باری تعالی فرمایي چې نزعنا ما فی صدورهم من غل، څه غل د دوی په سینو کې و هغه به جنت کې تی وباسو، دلته یې تی نه وباس، دلته پکې شته دی چې جنت ته ننوځي دا به تی وباس، نو دا به اخوان شي سره بیا متقابلین، دا چې دلته یو بل زورانی به یو بل ته غېږې ورکوي. خو فرق شته دی ګورې، حسد په هغه معنا حسد نه دی چې کم آکل او خوړونکی د حسناتو دی، ځکه د نیت پکې ښکلې وي، د دینی مقصد دپاره د عداوت راخستې وي، او موږ او تاسو د ذاتیاتو دپاره دا چې اوس دی پکې حق ته رسي که نه رسي نه مجتهد وي دی کوشش دا کوي چې یاره د دینی جزیه کې دغه شیخ مخالفت کړی دی پسې خبرې کوي، هغه د پسې په یو جزیه کې مخالفي خبرې کوي دینی غرض په بنا باندې، نو کله بیا پکې حق ته ورسي کله نه، او دا دینی غرض هغلته هغه غریب خلاف اولا کړي یا مکروه کار کړي او د پسې دومره خبرې کړي چې غیبت ته ورسي یا نور څه تی جوړ شي، خو بیا یې غرض ښکلی دی، نو که ختم شي مؤاخذه نه وي، نیت یې ښکلی دی. تجری من تحتهم الانهار، دا د الجنه دپاره حال شو. وقالوا ای بدین کله چې خپلو منازلو ته ورس، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، نو مونږه لنعرف چې مونږ پیژندلې وې دا لاره، لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هلته به دا خبره کوي. او داخل چې د قرآن کریم کې متعدد و معنیو باندې راځي، په معنا د خیانت هم راځي، مال د غنیمت کې لکه ما کان للنبي ان یغل، دغه ماده په معنا د زولنو سره هم راځي، اذ الاغلال فی اعناقهم، په معنا د امساک هم راځي، ید الله مغلوله ممسوکه من الخیر، په معنا د شدائد هم راځي، یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، مراد د اغلالونه شدائد او سخت احکام شو. په معنا د بغض او حسد او عداوت راځي، هو هذا الموضع. ونود ان تلكم الجنه، آواز بو کیس دی لرا، دا ان مخفف من المثقل لے، انہو شاندار تلکم الجنہ، دا جنت دے ورستموها چی درکڑے شتا ستا دا جنت، بما کنتم تعملون بسبب عملک، دا با پوڑی ورطا یادی، ذکر دخول بفضل اللہ دے، دا مقام چی دا تور کولے شوی دے بسبب العمل. ونادى آواز بکے اصحاب الجنہ اصحاب النار لرا، ان قد انہو شاندار مخفف من المثقل، قد وجدنا، او یا انی تفسیری دے نادا دا پارا، قد وجدنا پتاقق مندک منگا ما وعدنا غچواد کڑیو زمنگا منتر ربنا من الثواب والکرامات حقا صدقا، فهل وجدتم مواد ربکم من العذاب حقا، تاثر چی وعد رب کڑی وعد عذاب مندم اکڑا حق و صدق، لندنا جہنمین بجواب ورکے، قالوا نعم، آو
همونگا مندکڑا حقا فاذن مؤذن اعلان بو کی اعلان کون کی حدیث کی راضی چدا اسرافیل علیہ السلام بوی بینہم بین اہل الجنہ و بین اہل النار تفصیل دے آواز بداوی چا لعنت اللہ عذاب علی الظالمین الکافرین دا ظالمین الذین آغا یسدونا چی بندولو اڑول بے خلقان سبیل اللہ دلار دباری تعالینا عقیدی خکلی دا اہل سنہ والجماع ویبغونها عوجا او لٹیو بے دیل سبیل اللہ لارا اعوجاج و نسبت دا کوگوالی او دی بالآخرت کافرونا پا حقیقت کے منکر وبینہما پمن دا اہل نار و اہل جنت کے حجاب یو حجاب بوی چی سور و دیوال دے وعلی الاعراف رجال اے اعراف ذالک الحجاب لدی دیوال پا بر سر باندے رجال سر رجال بوی دا دمر پیڑ دیوال دے چی برائی میں غٹ موضع دے اغیت اعراف ویلیش علی اعراف ذالک الحجاب رجال یعرفون چی پیجنی و کلن تنوین عوض دا مضافلین ہر یو من اہل النار و من اہل الجنہ بسیماہم پنخ و سرام دا چی اصحاب الاعراف بسوک وی دی کے مختلف اقوال دی یو قول دارے چی قوم استوت حسناتهم و سیئاتهم اگا خلق چی داغی نیکی و بدی و تللیشی مساوی راشی جہنم تبم نزی جنت تبم نزی پا عراف کے بوی جنت تب ذکر نزی چی سیئات کثیر دی جہنم تب ذکر نزی چی حسناتم کثیر نو دا حسنی جہنم تا نپریک دیو سیئی جنت تا نپریک ندیب پر وسط کیوی کل من اہل النار و من اہل الجنم پسیما پی جنی فنخ و سر بیا با دی جنتیانو تمخواڑی دا اصحاب الاعراف ان سلام علیکم دوی بدن نشوی لانی تر دغا وقت پوری جنت تا خودوی بتمکی دا اصحاب الاعراف چی دن نش پا منتحا کی دویم دن نکی گی بیا اول لباز مفسرینو دا دے و چی بیا کلواڑا ولیشی نظرون تلقا اصحاب النار نوائی بربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین جنت تا چیو گوری نو تم بے پیداش کاش مونگم دلتا وے و چی جہنم تاو گوری دی جنت نبم تیروی بیا چی دلتا دم نیو خوچ دی جہنم تاو نغرزی گو نیو دا قوم دا قول منقل دے دا عبداللہ بن مسعود حذیفہ بن یمان عبداللہ بن عباس چال الاعراف کے رجال دی دا قوم دے چی استوت حسناتهم و سیئاتهم دویم قول دا امام مجاہد دے امام مجاہد کے کمرائے دلتا پیش کری دا نو دا سخت دا اغوی چی اعراف کی علماء و فقہاء شاکیین فی الرزق اغا علماء و فقہاء چی اخونان دی رزق کے شک دے داوا پا اعراف کی دا شپا و رزازانون و منزون بے جہنم تا نپریگ دی او دا کمزور و بیکار عقیدہ بے جنت تا نپریگ دا سچا اخونان یاد کری دی ادا مدرسین مولیان چی دام پا کے داخل دی عقیدم دیر کمزوری دیر کمزوری عقیدی مونږ د طالبای په دوره کې ډیر معزز علماونه به درسونه ویل او محتمم سے بشیر تراوستو به تر استاد ته به موږ چې راځي پاسو په خلاف باندې اوس موږ ته شیعه خبرې کوي صحیح کوي دا پاکستان دی دې کې ارڅ چلی دا وا تنخواه د پاره غلې مې ما تنخواه خرابې
وهابي به راوستو به درولو غږ ملاره اوس نو د مدرس هم چې دینو پمدقه د خدای په ذات عقیده نه وي محتمم باندې عقیده وي کله ما ته سره کړه خدای کې نه بس به د لوګي مرمه شاکیین فی الرزق دا مدرسین دي د تنخواه والا او خونان د جماعتونو هغه چې مقتدی هر غل خوري په جماعت کې خوري دي خو دی ورته غږ نه کوي ځکه چې بیا ما سرسایه کمیږي ما سرمنی کمیږي نو دا خونان هم شاکیین فی الرزق نو هغه علما او فقها شاکیین فی الرزق امام مجاهد وی دا وپراته یې پک ډیر زیات منځونه کړي دي کنه او د سونه کړي دي هغه به جهنم ته نه پریږي خدا شک پر رزق چې کوم نه دا به جنت ته نه او دا ډیر خطرناک مرض حدیث شریف کې راځي صحابه کرام تپوس کوي دا علم به سينو د علماو نه څنګه وځي پس شي بوزي قال بالطمع علماو کې به طمع پیدا شي نو طمع چاته ده خو مخلوق ته ده نو د مدرس طمع چاته ده محتمم ته ده د مولا صاحب طمع مقتدی ته ده نو دا ټول تمی دي کنه وی دغه تم باندې باغ نور د علم فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي دغه نور چې کوم دی دا به ختم شي نو اسی یو څو قیدی دی یادی کنه علم چې کوم نور دی او شرح صدر دی هغه به تلاړ شي بیا دې کې و بیا څه خیر نه وي بیا به بیا نه حق ته حق ویلی شي نه به باطل ته باطل ویلی شي ړوند بشي د زړه په سترګو باندې دا دویم قول شوخه دریم قول دا دی چې دا قول د شرحبیل بن سعد دی هم الشهداء عصاة الآباء پاراف کې به هغه شهیدان وي چې کم جهاد فرض عین نه وي فرض کفایي وي او د مور او پلار د اجازه ور باندې مقدمه وي کا فرض عین ده فرض عین کې نه فرض کفایي صورت نو دا شهید د خدای د رضا لپاره په دې جهاد کې لاړ شي او جنگيږي شهید شي ریاکارم نه وي نو دا شهادت به جهنم ته نه پرېږدي د مور او پلار ناراضگی به جنت ته نه پرېږدي دا و په عراف کې پراته دي هم الشهداء عصاة الآباء څلورم قول د عبد الله بن عباس نے روایت کې مروي دی چې عراف کې باغ خلک وی چې چا د اهل بیت دشمنی کړی دا العباس وحمزه وعلي وجعفر ذو الجناحين دی بورته ولاړوي يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه اهل بیت د نبی علیہ السلام به ولاړوي چا چې ور سره مینا کړي داغي مخونه به پړقېږي پسپینوالی به پیژني او چا چې د اهل بیت دشمنی کړي د خوارج او وهابیان داغي مخونه به تک تور وي پدې به پیژني ونادو آواز بقیدا اہل دعراف چاہتا اصحاب الجنہ لرا ورتبوائن سلام علیکم یا اہل الجنہ الہ فرمائی لم يدخلوها بعدو لا تر اس بدوی دن نشوی نوی اہل العراب نئی دن نشوی ہاں دے جنت بعدو تردغ وقت خودوی بیت معونا تم بکی پدخل کدا اصحاب العراف چمنگ بم پریک دی کله چې واړول شي نظرونه د تلقا طرف د اصحاب النار وای ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين نادا आवाज وو کې اصحاب الاعراف رجالا جهنم کې سکسانو تا چې پی جنې بدا اصحاب الاعراف غیل رب سیماهم پنخوبان دیږي کې ابن عباس سے یو قول داره چې دا به اهل بیت د نبی علیہ السلام عراف ته د جنت نراشی لند به جهنم کې خپل مبغضین وګوري او به پیجنې په توروالی د مخستر او پښینوالی د سترګو سره قالوا دا اصحاب العرب بو ای اهل نار تا ما اغنا عنکم جمعکم
دفع نکل استاسنا جمعکم جمع استاس چمال و خادمینو او ما حغت کنتم چوئی تاسی تستکبرون کبرم کو دا ایمان نا چه کفر دیکھو کبر او جمع استاسی دفع نکل استاسنا العذاب عذاب لرام تاسو مومنان مبارک دا قول کو اهؤلاء الذین اقسمتم آیا دا غریبان هغه کسان چې اے مشرکین او کافرانو تاسو به قسمونه خوړل چې ور باندې کړي تبارک تعالی برحمت رحمت دا د نشوی جنت لرا علی رغم انفکما تاسو به دوی بارک قسمونه خوړل چې لا ینالهم الله برحمت ثم يقول الله لاصحاب الاعراف بیا و باری تعالی اصحاب الاعراف تموائی ادخلوا الجنہ تاسم دن نشی جنت تا دا ابن عباس سے تفسیر بعض مفسرین وئی چین دا قول دا اصحاب الاعراف دے مومنینو تا کا قول دا اصحاب الاعراف شی مومنینو تا نو پتواب وقف نکے بیا دا بدا قالو لان داخل شی بیا بوئی دا اصحاب الاعراف مومنین ادخلوا الجنہ دیتا بوئی دیتا سو جنت تلاش او کل وقف دیو کا مقولت اللہ بش یقول اللہ علیہ اصحاب الاعراف ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ونادا آواز بو کہ اصحاب النار اصحاب الجنہ لرا ددی خبری چراوالوی پمونگ لگیو با یا حغا سمارو نعمتنا رزقکم اللہ قالوا وای بورت اہل جنت ان اللہ حرمهم علی الکافرین دا کافرین ہاں کسان اتخذوا دینهم دین دا مومنینو لہوا ولعبا او مغرور کڑی دوکا کڑی دی لرجن دنیاوی پس نم رس ورز دا قیامت دنن ساهم یادو با سمونگ دوی لرین پریبدو دوی لر فی النار کما نسولک دی یاد اسکی و پریخ والقا یومیم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون کما کہ دا کاف پمانا دا لام سر دے فالیوم ننساهم لما نسو دا دے علت توجن او ما پمانا تاویل دا بما سر منصوب بنزل خافظ با سبب یرو بس فالیوم ننساهم لما نسو فالیوم ننساهم بما كانوا بآياتنا يجحدون په سبب د دې چې دیو پایتونو زموږ به انکار کوو معجزې او کرامات ولقد جئناهم بکتاب فصلناه راتل کړو موږ دوی لپاره په یو کتاب فصلناه اے فصلنا الاحکام فيه خاصتا مسائل د اعتقاد على علم على دلیل په حال کون د کتاب کې چې هدى من الدلالت رحمت من العذاب لقوم یؤمنون وعید حال ينظرون ما ينظرون استفهام انکاری دوی انتظار نہ کہ الا تاویلهم مگر عاقبت دما وعد لهم فی الكتاب تاویل پمانا دا تعبیر رؤیا مرازی ائتنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین اے پا تعبیر دا دیبان فمانا دا الوانو دا اصنافم رازی الا نبأتکما بتاویلیه بی الوانیه فالوانو طعام سر فمانا دا تحقیقم رازی یا بتحاذا تاویل رؤیایا تحقیق رؤیایا فمانا دا عاقبت ما وعد لهم سرا انتہائی انجام ہوا هذا الموضع یوم یاتی غورز دا قیامت کراشی تاویلہو عاقبت ما وعد لهم فی القرآن عاقبت دا ہغا عذاب چی دوی سر وعدہ شوی دا پا کتاب کی ہغا راش ہغا عذاب یقول الذین نسوه وائی با کسان نسو ترکو الاقرار بھی چاچے اقرار پدے عذاب بانے پرخدن من قبل ہمخ کے دے حال نہ پا دنیا کے اغیب وائی قد جات رسول ربنا بالحق دیبم بیدا سی ہوئی بالصدق
پس آیا شتا مونږ لره من شفاعان څوک شفاعتګر فیشفع لنا من العذاب، یا آیا شتا دا خبره مونږ ته چرت کړی شو دنیا ته فنعمل غیر الذي كنا نعمل، غیر دا هغه چې مونږ به عمل په شرکیاتو کې کوو چې نیک اعمالو. رب کریم فرمایي قد خسروا انفسهم بذهاب الجنة ولزوم النار وضل عنهم ان اشتغل عنهم بانفسهم ما كانوا يفترون چې بوتان. دې موضوعنا اقوات دا حصہ ثانیہ دا مشتمل ده بثلاثه الابواب. اوله حصہ دې صورت لګېدلې و په ترک الموالات للشیطان باندې، او ثاني حصہ لګېدلې ده پر رد شرک اعتقادي باندې. دا مشتمل ده په یو سلو قدرې بابونو باندې. باب اول دے آیت نمبر 102 پوری کہ ثم بعثنا من بعد موسیٰ دی کی 5 امور بیانی کی. باب اول دعوہ دا مع الدلائل، بیا ذکر دا مثال دے دا سینی او دا زړه دا مومن دا زړه دا کافر او دا منافق. تمثيل د مومن د سینې ورکی د بلد طیب سرا، او تمثيل د منافق او د کافر د سینې او د زړه ورکی د بلد خبيث سرا چې خورناک وي، او تمثيل د قران کریم ورکی د باران سرا. نو باران خو یو شان توریږي، خو کم ازمکه ته ډیره پیدا خلی، کمه ته بالکل ناخلی، کمه لګه خلی. داغی نرستو بیا دلائل نقلیه دی په شکل د تخویف دنیوی باندې. نوح علیہ السلام هم دغه عقیدې ته دعوت ورکړیو، قوم نو منل، عذاب پر راغلو. صالح علیہ السلام، هود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام او لوط علیہ السلام. څلورم په دې باب کې ابتلا د بالنعم والنقم پایت نمبر 4 او پایت نمبر 102 کې بیان د نتیجې د جمیع القصص. ان ربکم یقینا رب کریم ساسی اللہ الذی غزاد دے خلق السماوات والارض دلیل دے فی 6 ایام. بعض مفسرین وی چی طول کل یوم 1000 سنہ، چی طول دا ہر ورځ دومره. او دویم قول دا دی چی ایام الدنیا وهو المشهور، چې دا هر ورځ زر کال نه و، د دې دنیا په ورځو باندې شپږ ورځې، چې د دې دنیا ورځې واخیستلی شي نو دا عدل دی په ثبوت د قدرت لله تعالی کې. او دای په طرفت عین کې ولی پیدا نکړه په کلمې د کون سره دا شپږ ورځې، داغي دنیا ورځ یا د دې دنیا دی ولی ورکړې وته. نو وجه دادا چې تعجیل په طرفت عین پیدائش ابلغ فی القدرت تے، و تثبیت په 6 ایام کې ابلغ فی الحکمت تے. او یې دې لپاره د شپږ ورځې ورکړي چې دا امحال د شپږ ورځو رد کوي په دهریانو باندې چې اون وایي چې دا اتفاقا پیښ شوی دی، چې اتفاقا وې طرفت عین کې بوي یا بل شپږو نه زیات ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا استوا وکړه په عرش باندې. والله اعلم بمراده، دې د متشابهات یا تاویلو کا تاویل صحیحا. استولا علی العرش، چې اعظم د مخلوقات نو پټوله دنیا خو به طریق لولا والی جوړ شي. ثم استولا علی العرش،
د ناس کې معنا کول دا ممنوع دي. ونقل عن ابي حنيفه ومالك والحسن البصري والامام جعفر صادق د ټولو ائمه دا منقول دي چې ان الاستواء غیر مجهول، استواء مجهول نه ده، مذکوره ده په کتاب، والکیفیت مجهول، والایمان به واجب، والانکار کفر، والسؤال عنه بدعه. چا چې دې باره کې چیر چاړ کول او د علماو نه تپوسونه کول چې دې څه معنا لري دا بدعتي دي. سؤال عنه بدعه. او عرش قرآن کریم کی فمانا دا چتم راضی خاویتن علی عروشها علی سقوفها، او پمانا دا بنیان و آبادیم راضی ومن الشجر ومما یعرشون اے یبنونا، او پمانا دا سریر سرم راضی هو هذا الموضع یغشی اللیل النهارا، الہ پٹئی ظلام دشپو لرام النهارا بزو النهاری پرنا دورز، یطلبو چی طلب کئی دغشپا دیورز لرا اورز دشپی لرا حسیسا سریعا یو بل پس سریع را روانی. وخلق الشمس والقمر والنجوما، حالکون دا ہر واحد دے کہ چی مسخرات مزلل دی بیامر اللہ. الا خبردار دغ ذات لرا الخلق خلق والامر قضا دا یوم القیامہ. علماء ظواہر دا مانا له الخلق والامر قضا یوم القیام. صوفی کرام مانا دا کہ جدا حذف دا مضاف سر دا. الا له عالم الخلق وله عالم الامر، دائرہ دا عالم چکم دا دو نوع دا، عالم امر دے عالم خلق، دا عرش نبر عالم امر، عرش نخکت عالم خلق، بیا دا عالم امرم پنزل طیف لری، قلب دے روح دے سر خفی اخفا، او عالم خلقم پنزل طیف لری، نفسی دے قالب دے، دا قالب بیر سلور عنصر نہ جوڑ دے، نام پنزش. بیا قادرین چشتیان سروردیان شروع دا نفس نکی عالم خلق، انتہائی عالم امر تش، او نقش بندیان شروع دا عالم امر نکی رسل تزکیه دا نفس ترازی، تزکیه دا قلب کی آغی خواری کی. الا له الخلق والامر قل الروح من امر ربی کم صوفیه داوی چی روحی و لطیفه دا من عالم امر ربی. تبارک اللہ رب العالمین. دا برکت دا مادا چکل پا باب دا تفاعل کی راشی او منصوب شیر اللہ تعالی ندا پا مانا دا تقدسا و تعظما و تعالی سرا. ابن عباس سے دا مانا کر تبارکا تقدسا اللہ رب العالمین، تبارک تعالی تبارک تعظما اللہ رب العالمین. دا عظمت و دا تقدس و دا علو پا مانا سر. او دوی څنګه معنا کوي؟ پنځ پیریان او اویان غلط معنا کوي. تبارک الله مبارک دے اللہ رب العالمین، نو بل ته مبارک ویل شرک. هلکه جاهل څومره غلطی دی وکړه، غټه غلطی دی وکړه، هم صرفی او هم نحوی. تبارک معنا په مبارک سرا، دا ترجمه دا باب دا تفاعل دا په مفاعلی، باب دا تفاعل دی او ته مبارک، مبارک و مفاعل دا دار صرفی غلطی شو. نحوی غلطی دارا تبارک اللہ کے دا اللہ سے شر فاعل، لیکن اللہ سے شر فاعل او کله چې جمله فعلیه کې یو فاعل راشي تداغین تعبیر کې په جمله اسمیه سره یا شبه جمله سره صغیر اسم فاعل ته بیاړي که مفعول ته بیاړي، فاعل ته بیاړي. نو خو به د سی وای چې مبارک الله دې مبارک، او مبارک بم نه وای متبارک بوای بیا چې باب د تفاعل شي. مبارک خو صغیر اسم مفعول ده
او الله فاعل دلتا ضرب زید زید وال کړي دي ته چې دنه تعبیر کې نو ته بدته ضارب وای که مضروب وای او ته ضارب به ورته وای کنه صيغه اسم فاعل ته معبره کا اختصارا نو چې الله فاعل د تبارک ده نو دسه او معنا وک چې د الله فاعل جوړ شي مفعول خو ما جوړاو کنه ته مبارک ده نو مبارک خو معنا برکت ده د شدا چې بل چا د برکتونه ور کړی دي مبارک نه ده الہ مبارک ده برکت ده هنده ده کا مبارک په معنا د مصدر میمی سره کې چې برکت ده به صحیح ده په تعویل بکې چې ذو برکت موجد البرکت موقع البرکت خو صرفي غلطي بیام کیږي چې تباب د تفاعل ترجمه غلطه کې نو اهل لغت په دې باندې قول کې ابن عباس هم کړی دی چې دا برکت په باب د تفاعل کې منسوب الله شي په معنا د تقدس وتعالى وتعظم تقدس وتعالى وتعظم الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية فعجزي سرا پپټا باندې نو دعا او د ذکر کې فرق شته دی بعضی مفسرینو دای کریمه د ذکر جهر پرد کې پیش کړل ناول خدل تامر بالدعاء او دعا کې خو پکار دی چې پټوش نو وهابیان دا په مونږ رد کوي چې تاسو په زور ذکر کوي باری تعالی وای چودو رب نو الک دل تامر په دعا دی به ذکر نه دی ذکر او دعا په عرف کې فرق لري او په شریعت کې فرق لري دا ځان ته ځان تانوا د عبادت دي حکم د یو اخر ته شاملېږي دعا ذکر اسم الله مع طلب الشيء منه تویل شي او ذکر چې کوم دی فقط تفکر د الہ العالمین او مذاکره ده او ذکر دی او طلب د شی نه یلدا لا اله الا الله کې خو غختل شي نه دي کنه ندل امر په دعا باندې اڅ بار کې چې د خفیا امر شوه د ناغه دی به رمباړي وਹੀ امین دعا د نو خدای تعالی وي پټه وای دی په زور وای نو چې کم شي کې امر په خفیا باندې شوی دی هغه ته عمل نه کیو حکم دی عام کا ذکر بعض مفسرین هم دلته عام کړی دي عبد الله بن عباس سے بے سمانا کوي ادعوا ربکم تضرعا علانیه وخفیه سرا زمون سره گاون کې او مسجد کې یو کس دی رونو ذکر جهر باندې رد کړو مونږه ملکانو وینم ګرما وا پس ورلو مسجد ته چې ورلو ور پسې نو ماجیګر د مانځ ټیمو مې تاسو خبرې کړې ذکر جهر پس دا خو بدعت دي دا سره ثابت نه دي تنویر الاقباس سره پروتو مېدا تفسیر د چا دی ودا د ابن عباس سره مېدا څنګه تفسیر دی دا خو ډېر معتمد تفسیر دی مې تراکا دا چې میراواړو ورته ودو ربکم تضرعا علانیه وخفیه سرا مې دې خوې چې بزورم کو پټیم کو دا خو خطا شوه دی ابن عباس سے بولے خطا شو تضرع ته جهر ته نه وای مې هغه وای چې جهر ته وای تضرعا علانیه خفیه سرا دا خو چې دا ډېر معتمد تفسیر دی کنه بیا په مقتدیان او خلیر اخلاص کې ډېر سپک راسپک بیا و تفسیر دي جنا جمعه ته پرې کړو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا نو دا دعا متعلق دی حکم غیر تمام دا دعا یادې ذکر نه یادې د ذکر د پاره ځان ته نسوشته کنه اذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا الہ ذکر کوي لکه په خوابم چې پلاران په جګه आवाज یاد والله نه اشد ذکرن خپته زیات واذكر ربك في نفسك دون الجهر من القول بالغدو والآصال راضي هل تک دا مسله سوق چیړي ودی چیړي ځکه چې امر په ذکر راغلی دا خو د دعا مسله ده دعا کې نادا ربه نداء خفيا او افضل په دعا کې چې کوم دین خفیا ده سوا د دعا اجتماعي نه چې خلق په باندې امین وای نو بیا صحیح ده جهر دی وشي انه لا يحب المعتدين
یقینا دا باری تعالی نخوخی معتدین لرا. معتدین سوک دی؟ مراد دا معتدیننا داعیین بالشر، خیرو والا نخوخی. ندا دی معنی دا اغا معنی شوا چه لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، مظلوم کا خیر کئی خیر دے خنور نخوخی. لا يحب المعتدین داعیین بالشر. دویم قول دارے چه مراد دا معتدیننا جاہرین دی بالدعا، پجیگا آواز دعا کا ان کے نخوخی. جہر بالدعا چکی جہر بلیغا. دریم قول دا معتدین پا دعا کے نخوخی چه تجاوز کے دمامر بیہینا. معروف قول دلتا دے چه مراد دا معتدیننا سوال دا مالا استحقو ہو، خپل بلستن سرخ پی نغزول دا غین زائد دعا کول. یا اللہ ما تا دا پیغمبرانو مقام راکی، نو دا چرت ورکی ورتا، دا تجاوز دے پا دعا کی. یا اللہ ما تا دا صحابہ و مقام راکی، نو دا چرت ورکی دتا. دا خود دین پا لحاظ زیادت شو. دا دنیا پا لحاظ بانی دا چرسین چه دعاگانی کئی، یا چرسین ندی دیسا چکینی وی لگی تستا غواری پا دربار کے خوی سکم ندی کنا، خدای دا کوٹا در نڈک دا ڈالرو نغوارا. نو کل دمرا ورکی ور دا تجاوز دے، دا حد خپل بلستن سب پی نغزی. دمرا سغوارا خپل خلیو زان تم گورج دا خل دے. دا خود تا باری تعالیٰ نا سپارش کے کنا، تچ ناظم دا علاقی او تزی وزیر اعلیٰ سے ابن دا خپل کلی دا پارے او شیخ غواری نو خپل بلستن سخ پی غزوا. کتا پوئی دی چی یو ٹاسفرمر را تا لگی نو دریتی مغوارا، کدری دیو گفت دا یوم ندر کئی بیا. او کتا ورشیو دومره لیستا دی جوڑا کری چی زما کچیم پخی کا و ما تا ٹاسفرمر مو لگا و یو پینزلس کے ویلیم نو آغا دیستا پشرمون دا رکی گا راو دی شوڑی آیو شیم در تاو نکی. دومره سغوارا چی دا خپل دان سا پوئیگی چی یرا اس دا قبلیگی. دسی اموایا دا نبی علیہ السلام طول امتیان طول بخا او طول گناہ ورطا معاف کا. نو دا طول کل معاف کئی، طول معاف کئی طول امت تا، طول امت تا طول نا معاف کئی نا سزا بنور کئی. استا خلپ ریدی کس چلو کی نو خاما خستا خبر بے نمانی. ولا تفسروا فی الارض بعد اصلاحها، طول گناہ معاف کول مغواڑا. احادیثو کی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین دا راغلی دی، اغا انداز صحیح دی. ولا تفسروا فی الارض بعد اصلاحها، فساد مکوی پزمکا کی ورستو دا اصلاح دزمکنا. اصلاح نرستو فساد بیا مجوڑوی. اے لا تفسدوها بالکفر بعد اصلاحها بالایمان، یا لا تفسدوها بالظلم بعد اصلاحها بالعدل، یا لا تفسدوها بالمعصیات بعد اصلاحها بالطاعات، یا لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد اصلاحها ببقاء المؤمن، یا لا تفسدوها بتکذیب الرسل بعد اصلاحها بالوحی. وادعوه خوفا من عذاب الله وطمعا الى ثوابه، ایمان و بین الخوف والرجاء ساتھی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نخد تعالی رحمت نزدید محسنین و صوفیہ و سرا. نکا دنیا نا لارم شی اولیاوی رحمت وی، او کاغذ جوندی می رحمت وی. دا مشایخ دا دربار تا چپس دا مرگ سوک زیو، پیرانو تا پجون کے سوک وردی، حل تا رحمت نزدے دے دے دا پار وردی. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، دے آغا ذات دے چرالیک دلیل عقلی دی شکل دے نعام بان. بادنا بشرا مبشرات زیر ورکون بین یدی رحمته، مراد رحمتنا باران مخ قدام المطر. حتی تردے ذا قلت، اے رفعت چرا پرتک دا ریاح و بادنا صحابا ورزا سقالا درنا پوبوبان. سقناه نو شڑو منگا دا غورز لبلد یو خاری میتن مڑیتا، یعنی چوچوی مڑی خاریتا
فانزلنا پسرا نازل کو منگا به پدغ مکان میت الماء بولرا پسرا وباسو به پسبب د دیوبو من کل ثمرات کل صنفی دی هر نوع عدم وجات دا خو انعام شو دلیل شو د بعث کذالک نخرج الموتى دارنګ موږ لو باسو مړی نتیجه ده لعلکم تذکرون والبلد الطیب اوس مثال ورکی آغا وبچ نازل شي مثال معنوی داغه قران کریم شو دا ازمکا چې میت دا څه خورنا کدا څه طیب دا دا استعدادونه قلوب د مؤمنینو د منافقینو شو نو څوک دې فایده زیاته واخلي څوک لگا والبلد الطیب او خاریه طیبه راو باسی نا لازمی دے یخرج روز نباتوشن کی جاد در بلد طیب بیزن ربی والذی خبصا اغا مکان چی خبیث السبخا خورناک دے لا یخرج نروز نبات داغے الا نکدا مگر قلیل قلیلا نباتات نروزی مگر نکدن قلیلا من غیر منفعت پستړتیا او پتایب سرا کذالک دارنګ نصرف الایات اړو راړو منغیتنا بیانوي لقوم یشکرون اما قوم د پاره چي شکر وباسي ای په پويږي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد